أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. صدق الله العظيم. نن مو د سوره بقره درس نمبر 111 به شروع کو. په دغه کې به د سوره بقره آیات نمبر 232 تفسیر او ترجمه وکړو. وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ او کله چې تاسې طلاق ورکوئ ښځو ته فبلغن اجلهن بس پوره شي د دې ښځو هغه عدت هغه موده نیټه یې پوره شي فلا تعدلوهن نو بیا تاسې ما منع کوئ دا ښځې ان ینکحن د دغې خبرې نه چې هغوی نکاح وکړي ازواجهن خپلو میړونو سره اذا تراضوا بینهم کله چې دوی په خپلو مابین کې سره راضي وي بالمعروف په ښه طریقې سره. ذلک یوعظ دغه نه منې کول چې دي یوعظ په دغه سره نصیحت کولی شي وعظ کولی شي به په دغه سره من کانه هغه چاته چې هغه وي منکم د تاسې نه یؤمن بالله والیوم الاخر چې ایمان راوړي په الله او په ورځ د آخرت باندې. ذالکم او دا نه منع کول د ښځو یعنی ښځو ته اجازه ورکول چې واده وکړي ازکه دا ډېره غوره خبره ده لکم تاسې دپاره و اطهر او ډېره پاکه خبره ده. والله او الله چې د یعلم پوهیږي و انتم لا تعلمون په داسې حال کې چې تاسې نه پوهیږئ. اول به د دغه آیات شان نزول ویایو چې د آیات څه کیسې سره تعلق لري څه خبره وه د نبي علیه السلام په دور کې چې دا آیات نازل شو. داسې کیسه وه چې معقل ابن یسار رضی الله عنه د یو صحابي وه د خپله خور یو کس ته په نکاح ورکړه. څه وخت تیر شو هغوی دواړو منځ کې جګړې راغلې نو هغه طلاق ورکړه. یو طلاق یا دوه طلاق یې ورکړل. بیا عدت کې ورته رجوع ونه کړه نو بس خور یې په کور د سره پاتې شوه. بیا ټایم تېرېدو سره هغه سړي بیا زړه وشو چې زه د ښځې ته مې چې طلاق ورکړی ځکه ده خو 3 طلاقه نه و ورکړي که نه 2 یا 1 طلاق یې ورکړی و واپس یې ورسره بیا نکاح کولی شوه. نو نکاح پیغام یې ور ولېږلو چې زه تاسو واده کوم. دا ښځه هم راضي شوه چې زه به بس واده ورسه وکړم خو دا ورور یې ډېر غوسه شو او قسم یې وکړه چې والله که یاره ته ما خور سره بیا واده وکړي ما تا ته عزت ډېر کړه تا ته مې خور په نکاح ډېر کړه او تا ما ته دا هغه وکړو چې ما خور سره طلاق ورکړه او اوس بیا ورپسې راغلی. همدارنګې د جابر ابن عبدالله رضی الله عنه تره لور سره هم داسې واقعه وشوه. نو الله جل شانه دا آیات نازل کړه چې نه دا تاسې مه منع کوئ پرېږدوئ چې بس خپلو کې سره راضي دي واده ده وکړي. نو صحابه خو عجیبه خلک وو چې څنګه خبر شول چې مبارک آیات نازل شوی او الله وایي چې تاسو مه منع کوئ ډایرک یې خپله غوسه موسه یخه ککړه شوه او ډایرک هغه معقل ابن یسار رضی الله عنه هغه کس پسې ورغلو چې راشه ما خور سره واده وکړه. دې ته وایي ایمان دې ته وایي صحابي. مونږ تاسو ته ټول قرآن پروت دی یو یو حکم په مونږ تاسو باندې بقایا دی چې زه خپل ګریوان کې اول زه سوچ وکړم بیا بل بیا بل بیا بل چې دغه قرآن ته مونږ څومره ملامته یو. هغه صحابه چې ګوره دا حکم لا نه و نازل شوی هغه غریبان هغه وخت کې خو ورو ورو قرآن نازلېدو خو څنګه چې و نازل شو ډایرک بیا عمل پې کوله دغه ته یې ایمان. نو دا بده خبره نه ده چې ورته مثال خبره تا لور ده یا خور ده طلاق ویر کا
دی مو پښتانو کې هم دا خبره شته ده بس بیا هغه چاته نه ورکوي ویلې نه ورکوي خلک به راپسې خبرې کوي چې والا خور یې نشوه ساتلی هغه خور غریبه یې واده ته زړه کېږي هغه شرمیلی نه شي چې زه واده کومې او دا ظالم یې چاته ورکوي نه چې ته ما پسې به خلک سبا مجلسو کې خبرې کوي چې والا یوه خور یې نشوه ساتلی یو کس ورته طلاق ورکړه بیا بل ته ورکړه دومره پرې تنګ وه نه دا خو ظلم شرعي مسله نه ده شرعي مسله دا ده چې که خور دې زړه وي لور دې زړه وي واده کوي ویرې که پوښتنه تنه ته وکړه بعضې خلک خو همدې شرم دې وجې نه ورکوي بعضې خلک یې دې وجې نه ورکوي چې داسې یو ښه کس پیدا شي چې سمې پیسې ته نه په ووایمې پیسو پاره یې څه کړي وي ساتلي وي خپله لور او خور او بعضې خلک هغه چې کوم میړه طلاق ورکړی وي هغه بس خلکو ته ویلي وي چې دغه څه به واده نه کوئ ځکه هغه بیا یو ځل خو د ظالمه طلاق ورکړه او اوس نوره خلک هم ورته نکاح ته نه پرېږدوي موږ کې داسې ظلمونه روان دي او داسې الله څه یایي چې نه دوی عدت پوره شه ورکوئ کیسه یې ختموئ الله پاک څه یایي څه شو ازکا لکم و اطهر دغه د خپل خور او لور نکاح کول دا تاسې لپاره ډېره غوره او ډېره پاکه خبره ده ځکه چې ته د خپل خور او لور نکاح وکړې هغې زندګي جوړه شي هغه د تهمتونو نه بچه شي هغه شیطاني جالونو نه څه شي بچه شي که هغې نکاح ته نه کوي نو هغې ته به هره ورځ شیطان پې حملې کوي نکاح خو اصل حدیث شریف کې نارسي کنه چې نکاح د څه شي پاره فایده کوي دغه سره سړي سترګې ټیټې شي نو نن دا سبق ده واذا طلقتم النساء او کله چې تاسې طلاق کړې ښځې فبلغن اجلهن بیا ورسېدو د دوی نیټه یعنی عدت یې پوره شوه فلا تعدلوهن بیا تاسې ما منع کوئ دا ښځې ان ینکحنا د دغې خبرې نه چې دوی نکاح وکړي ازواجهن خپلو میړونو سره بس چې واده کوله مه منې کوه ورکوی اذا تراضوا بینهم کله چې دوی په خپلو کې سره راضي وي اول میړه ورته رجوع وکړه او دا ښځه مې چې زه به زه خپل میړه ته واپس ورسمې بس بیا ویرې که که نه ورتله هغه ته ووایه چې وروره تا ما خور لور ته طلاق ورکړی دی اوس ما خور لور ته نه درځي په مخه دې ښه شه دا به بل چا سره واده وکړي بیا بل چا ته ورکه اذا تراضوا بینهم کله چې دوی دواړه راضي وي په خپل مابین کې بالمعروف په ښه طریقې سره ذلک او دا نه منع کول د ښځو یوعظو په دغه سره الله وصیت کوي وعظ کوي به په دغه سره الله من کانا هغه چا دپاره چې هغه وي منکم د تاسې نه یؤمنو بالله چې هغه ایمان راوړي په الله والیوم الاخر په ورځ د آخرت کسې د الله حکم څوک مني مؤمن مني نو نن نه بعد تاسو خپل ګریوانو کې سوچ وکوئ چې موږ تاسې مؤمنان یو که صرف مسلمانان یو مسلمان ده یو مؤمن ده مسلمان چاته وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله او مؤمن چاته یایي چې د الله هره خبره مني نو وګوره الله پاک شرط ولګوله اوس تاسې که ما خبره مانوئ نو تاسې به مؤمنان یوئ ذالکم او د خپل خور او لور په نکاح ورکول ازکا دا ډیره غوره ده من لکم تاسې دپاره و اطهرو او ډیره پاکه خبره ده هغه چې بل چا سره نکاح وکړي د هغې عزت به خوندي شي هغه به د تهمتونو نه زناګانو نه بچ شي والله او الله چې ده یعلمو پوهیږي دا د الله خبرې د دین ما تا سر نه خلاصېږي به چې الله مو تا ته څه یایي هغه منه د هغې فایدې به تا ته وخت سره معلومیږي یعلمو الله پوهیږي وانتم لا تعلمون او حال دا چې موږ تاسې نه پوهیږو نن دپاره همدا بس ده وما علینا الا البلاغ